ورته ټول لرګونه پوسته جوړه شوې هغه ونې سر ته وګوره ډېر جالبه ده ښه ساعتين ده شبيه ورازي بخير يا اخوي مش اخي بخير بخير تقريبا تقريبا ساعتين ده زناوران خوشته دي لکه زمری او پړانګ او نور شیان داسې ښکاري شاخ بری سار په زخمی کې بیا به نه راوړي والله اوس لاره ښه شوه ښه ځکه هغه سخت لار نه راتېر شو اوس لاره هواره شوه انشاءالله ټول لرګونه پوسته جوړه شوې هغه ونې سر ته وګوره ډېر جالبه ده ښه بس راځه کنه ته تشته ولاړې نه مامي ښه مامي لاره خو سخته نه ده نه دوستانو دا نو پوسته د پاسې غره سر کې ده دا نو مکمل له لرګو جوړه شوې ده جالبه دا ده چې دا ونې کټ شوې په دې ونو کې ډېره ښایسته فټینګ شوې ده ډېر جالبه ده نو واقعیت چې دلته دغه ساحه وګورئ ډېر داسې تعجب وړ ده لاندې مکمل لرګي ونې او په دې ونو باندې بیا نور لرګي پټ شوي ده پوسته جوړه کړې راځئ وګورو ساعتين ده شبيه ورازي بخير يا اخوي مش اخي بخير تقريبا تقريبا ساعتين ده خیر راغلی څنګه برادر همدې ځای کې سپندل ده ښه برشوی دو څومره وخت دا پوسته جوړه شوې دو برشوی دا تقریبا 40 کاله کېږي او 40 کاله ماشاءالله دلته تاسې دا کته کېدل او ژوېدلو کې څومره تکلیف لار نشي عادي ده که نه والله موږ ته خو عادي ده موږ خو ساتي او داسې ښاریانو لپاره لکه اوار ځایونو خلکو لپاره بیا لږ څه مشکل تمامېږي دلته تاسې دغه خواړه چې راوړئ روزانه کوزېږي که نه پیورې اخېږي او هفتې میاشتې جیمې له خوا نه خو د میاشتنۍ یا 2 میاشتو لپاره خېجه وو اوس چې کوم دی هر هفته صحیح څومره پرسونل لرئ تاسې دلته تقریبا 40 پرسونل لرو ټول لرګونه جوړه ده ټول لرګونه دلته خو ځناور او لیوان چې شی دا خو نه راځي که راځي نو تاسو به ګوته په ماشه یې تیار راځي خو داسې لکه خارجي هېوادونو غوندې داسې نږدې نه راځي ښه ډارېږي زناوران خوشته دي لکه زمری او پړانګ او نور شیان داسې ښکاري پوستې مو شرطې نه قومندان صاحب دلته نشته نشته ده ښه ډېر ښه ده بس نو اصل کې د کوم ځای یاستې چېرته اوسېږئ اصل ګمدي نورستان یو وایګل اوسېدونکي کې واخه ښه خواته ښه ژوند تاسې وکړو مزې تاسې وکړې موږ خو سرګردانه زندګي ده وګټو دا کم شو دا زیات شو بس دا وګوره ماشاءالله طبیعي ښکلاګانې دغه الله چې کوم ښایست دی نورستان ته ورکړی دا خلک څومره خواږه دي ژوند همدا ده که دغه لارو باندې چې لاړ شي انشاءالله اخوا ته ډېر ښایسته ځایونه ښه انشاءالله ورځو به اراده مو کړې ده پورته بالا هم ښایسته ځایونه دي انشاءالله بس موافق اوسئ دا چې وطنواله خدمت کوي په دې غره کې پراته یاستئ دا ډېر غټ خبره ده الله مو آباد لره خوشحاله اوسئ ډېره ډېره مننه راځه نو سادات صاحب مخکې ورغلي وګوره کاری څه کوي کاری څه حساب دی کرکټ دې شروع کړی کیمره کې دا اوس هم کرکټ کې
شیر شروع کړی اوس به راځو دې ملګرو سره به ګپې شپې کوو. بهترینه ساحه ده. راسه بهترین پهلوان. ځای ده. حمزه صاحب راسه پهلوان. څنګه ولاړه؟ دا پهلوان ډېر زیات بستر ټول ملګري سره په عذاب ولاړه کې څومره وخت کې راورسېدې؟ یو ساعت او شل شرط یې ګټلی او شرط یې ګټلی به وایو. 15 کیلو پسم ګټل. ښه چیش کې دې وګټه؟ ښه او سبای چای هم نه دی څکلی. آفرین. ملګرو دلته دا اوبه داسې یخې دي سهار چې موږ دغه لاسونه وینځل که نه نو باور وکړه نه وینځل کېدل. او دې ځوان 15 کیلو شرط باندې ملګرو سره دا ولاړ دي. دوی سره شرط لګولی و 15 کیلو غوښه باندې کړاهي باندې او 15 منټه په دې اوبو کې ولاړ چا و. سره والو دا شرط چا سره وړی و؟ شرط ما سره. تا سره راشه. کړاهي خو مې وړی. کړای پاتې. نه کړاهي پاتې. لاورجان کې د خیر جلال آباد کې. لاورجان کو عمر او اما ته راځي. دواړه یو خبره ده. ګوره ډېر دا خو تاسې تیواره دا خو بېرته دا موضوع موږ راټینګه کړې که نه چې دا سړی اوس غلط نه کوي نو دې کې زموږ حق کېږي خامخا. خوشحاله اوسې. څنګه ده طبیعت څنګه ده ښکلا څنګه ده؟ کوم ځای درته ډېر جالب و؟ جالب ډېر څه و درته؟ جالب یې نه راوړو او اوبه پکې تګېدې. اوبه ډېرې زیاتې او کنه ګرمي ځکه خوره وتله. که چېرې به د موټر شیشې بندولې هلته ګردونه وو او که شیشې د خلاصولې نو ګردونو کې سړی خرابېده نو په دې خاطر ګرمي زیاته وه اوبه هلته دي. بیا چې کله نورستان ته راغلو نو بیا وضعیت بل خوا شو بل خوا لاړ. دا ځای ژمی نه لري اوړی نه لري که نه دا یې اوړی ده. هلته موږ جلال آباد کې لکه الوګان خوړین سو دلته دا خلک مزې کوي ژوند ده. دغه موږ به کیسې اورېدلې چې پخوا به داسې یو داسې یو داسې یو نو کله چې نورستان ته راشي هغه به په خپلو سترګو وګوري. فکر به وکړي چې زه یو 50 کاله 100 کاله وروسته تللی یم ځکه دا هر څه پخواني دا ځای ما تاسو وښود دا پوستان دا د لرګو نه جوړه ده. دا چې په کوم تخنیک جوړه شوې دلته ونې وګورئ دا لرګي وګورئ داسې سوچ به درته ویسي. ځای دې خوښ شو که نه؟ ځای مې خوښ شو خو دا سړی مې خوښ نه شو چې ټول لار کې سامان په موږ راوه راځم انشاءالله خدای مهربانه ده الله به دایره راکړي. کمرې مخامخ وای راځم چې د کمرې در شا شي بیا وای نه راځم خو په دې غرونو به دا کار به نه کوي میخیل صاحب. دایره کې نه منم. جیټ راکړه الله راکړي انشاءالله ځکه دا لاره چې وه دا لاره ډېر سړی پاسه میدانیان ډېرې دي. نظیر استاد نه پراشیت ور پراشیت راټول کړ پراشیت راټول نه دا ډېر ښه راوړلو خو بس داسې و چې دا لاره رښتیا استکون په دې وه چې زیاته وه خامه وه که چېرته پخه شي دا ټول 3 ګټو مزل ده. اوس لاره ښه شوه ښه ځکه هغه سختو لارو نه راتېر شو اوس لاره هواره شوه انشاءالله دومره ستړیا نه لري وړاندې ډېره ستړې لاره وه
دوستان راځئ یا تر یو حده پورې به لاړ شو او هغوالو ته به دغه ځای مو وښیو دا چینه به مو ورته وښیو هغوالو کومه ځای راغلي تاسو دا اوبه ګورئ څومره څپه اوبه دي اوبه ډېرې یخې دي دا اوبه دا نو ډېره که ته داسې کیمره ونیسې داسې که هغه ساحه په کیمره کې چېرته راشي نو دا ډېر له بره نه دا اوبه راغلي دي دا د غرونو د پاس څوکو نه دا اوبه لاندې راځي په غالب ګمان چې دا به د واورو اوبه وي یا به چینې وي خو ډېرې یخې اوبه دي او د څښلو لپاره هم برابرې دي نو دغه یو سهولت دلته موجود دی دا طبیعي سهولت دی قدرتي راځئ نوره ویډیو هم له موږ سره وګورئ پنځه درې ځه وله همدغه دی سلامونه درنو دوستانو دغلته څو ځوانان تاسو ولیدل چې لګیا دي تیږه چې یو رقم د لوبه ده موږ نه پوهېږو چې دا کومه لوبه ده دوی سره به خبرې کوو خوښ هم ده بلکل څنګه یې ته د کوم ځای نه راغلی زه د رودات ښه مال که ته دوی هغه یې که نه نورستان یې سلامونه وعلیکم السلام نوم مبارک دې څه ما نوم برهان الله دی برهان د الله. نورستان استادین پارون استادین ماشاءالله ماشاءالله ستا نوم څه ده ورور زنانه فضل رحیم فضل رحیم راځئ که تاسې هم رانږدې شئ که نه ستا نوم څه ده زما نوم فطرت الله فطرت الله ستا الحاج الدین ماشاءالله دا کومه لوبه تاسې کوئ دوی چې کومه دا نورستاني لوبه دی دې ته څه وایي دې ته الوت وایي الوڅه دا دا کېږي رواج سره دی کوم ته بس دا نه یې دی اها چې دې نږدې شو بس یو بس هغه د یو حسابي یو حساب او- که دوه راوړته دوه حسابي که یو راوړو ملګری دی دوه ملګری یو ښه ستا ملګری کوم یو ده نو هغه دی څو لوبې مې تر اوسه پورې کړي دي اوس دوه لوبه مو ګټلې دی یو نه یو بیللی دی یو ویلې دی دلته څومره وخت کې تاسې را رسېږي اوس دی اول وخت دلته نیم ساعت کې رسېږو ښه نیم ساعت کې موږ 5 ګنټو کې را ورسېږو موږ دلته راغلي یو. بلد مونږ بلد او دې خوا نه تاسو چې منډې وهئ دلته هو لس دقیقې لاره دی بیا عجیبه ده منډه سره نږدې دی جالبه ده. موږ عادت دي که نه؟ که نه یو دانه داسې لاندې منډې ولې موږ لکه را زمونږ شوې دا ده زمونږ دا مې خیال څه 15 ساعتو کې راورسېده زه دا خو بیا کېږي مو نه چې هر شپږ ساعت اووه ساعت کې رسېږي تاسو تاسو بیا دلته شیر نورستاني پېژنې کرکټر اوس خوب نو اورېدلی چېرته ده اوس راغلی وی دلته وایي همدلته به د دې ورور د که زه سکه پیدا کړم لباسونه اغوستي مسل میدان دلته ده که زه پیدا کړم څه ورسره کوم که زه پیدا کړم چې پیدا کړم زه پیدا تیره ته پیدا کړه ټلیفون نه جګاو ځان یې پټ کړی ده او ما سره ټیم کې او ځان پټ کړی ده څه ورسره وکړو جریمه به جریمه یې کو نه که بیخي ډیلیټ کړی نه خیر جریمه به ستا په خاطر جریمه داسې که نه په دا تاسې چیرې یار راځئ دلته خو دا لوبه وه دا اوس وشوله داسې زه تیږه چې هغه ته یو هغې ته ګورئ تاسې هلته کوم ځای نه راغلي خبر په سره کوئ زابل ولایت کوم زابل نه ماشاءالله نوم دې څه ده نه ولا شیرشاه حمزه ستا محمد الله امراض ستا جانان افغان د زابل ولایت راغلی خو ماشاءالله ستا نوم څه ده رحیم الله هم دلته ځان نه یې راوسئ قرضه کې یا په طبیعت غوي هلته ستاسې په ځینو کومې لوبې ډېر رواج دي کرکټ فوټبال والیبال ته کومه لوبه ډېره ښه کوې او ته بالو کې بیټسمن یې یا بسم بیټسمن یې ښه ښه ته څنګه یې زه داسې کوم خاص لوب سره شوق نه لرم چی سره شوق لري شعر خو به نه یې یا ترنم څه کوم یو درکې ته وایي چې هغه په زابلي ژبه کې یو ترنم راته وکړه هغه به دای درته وایي زه صاحب یې تر نوم ته وایي جاني جاني سره کوي ته وایي ته پاوټ شیر سره وایي ته وایي استاسې ګاله کې ډېر دا غي کنه چې بس دا پیسو باندې ورکې کنه سندرغات ولس زره یو کې زره وای فرمایش هم نه خان دې ما ګران دې ځکه دکان دې د سیو چې و کنه دا فرمایش د جانان د مرغۍ بازار چمن
من دماغ سديزي نه نورستان خلک هم د خواږه خلک دي ګرم ډېر ماشاءالله عسكر ما پسې ګرځي ښه زه به څه دوی ښه دي نو بس خوند واخلئ مزې وکړي دا ملګری افریقا نه راغلی ده السلام زورك لك زابل كرتلس صا شري سي نيسو اي زابليني سهالي سي لا يواني سهولو اذا غريزون دوخاني او زابل کی غرونه شته کنه بس غرونه شهر کې داخل کې کم څه نشته خو سوالان اطراف ډېر ښایسته دي څنګه تاسو ډېر جالب بچو ډېر جالب هغه غرونه دي بس هغه سریاوي دي تا کې چارج ختم شوی دی لارې چارج ختم ولا جالب نه بس وروره دا ټول غرونه دي طبیعي ښکلاګانې دي هغه بیچاره خو د لارې داسې کړی دی لکه یې بیلچه بله خوا دې ټول د یوه میاشت سیزن ولري خیاط زما زوی د شا په پاره تاسې ترنم دې راته کړی وای تلیفون کې ووایه بیچاره د بیخي اډوکو دکان واوره سوی ورته مې بیخي د اډوکو دکان دی جوړ شوی ترنم کې ووایه که نه بیا نور سره کوم څه ده مه راوړې ډبرې مه راوړه ډبرې شاخ سار به زخمي کې بیا به نه راوړې زه یو نورستاني هکې به ولې اورې او تم د سنګل د سفیان ته هغه څه دی ما د چیار نه لنل مقصد موږ ته کنځلونه کې نور شهر سوی وي ګوره د درې څلور ولې په خلک ولاړ یو ستاسې ودونه کې کومې ګانې دا مشهور یو ډېر اباس صحیح ووایه ترنم کې ووایه چې وایي څه ووایه ګان ووایه کور کې چې واده راشي ښادي راشي کومې سندرې وایي کلیوالي سندرې سندرغاړي بیا جدا دي که نه یو دانه دا مېلمه راغلی دی زموږ وطن ته هېواد ته دی دا بس ووایه دا زموږ ژبه کې وایم استاد ژبه کې مور ته ګورې ځئ جانان زما زه د جانان یم زموږ ژبه کې بازار مې خرڅوي ورسره ځم اسکا سره به جوړالم شي هر وخت ځم دا ګانه شوه ته خو وایې چې هر وخت راشي داسې هر وخت راشي نه دی خو ته زموږ ژبه نه پېژنې نه که نه نو بیا معنی کوو چې وایه دا ډېر ښه ځای دی سندرې یاد دی ماته شینګ ګټینګ ګانه ووایه که هغه دی یادې بیا نه سره وایي چې ما جوړه تا مخکې ډېر ښه خدا زموږ ملګري یاستئ خپل خپلوان خو به نه یاستئ رشته خو نه یې ډېر ښه ده هلته بیا کاروبار نه یو ځای دي سره کلي کې یو ځای سئ ټول زابل ولایت مرکز ښار ډېره مننه خوند واخلئ چکر نه تفریح وکړئ کور مو آباد تاسو هم ډېره مننه ستاسو لوبه هم خرابه کړله شیر پیدا کړ پولیسې درکه تو نشه راپس زابل ته په طرف رالی موږ خدمت کیو انشاءالله راځو به خدای په امان څه خدمت دوستانو راځئ چې زه نوره ګپې شپې هم کوو ناست یو لږ وږي شو چې لږ انرژي واخلو خو دغه ویو بیا ورته وښایه د خلکو زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه